من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. مونږ چې خپل کوم آیت منسوخو یا یې ستا د زړه څخه هیروو د هغه په ځای له هغه نه ښه راوړو یا لږ تر لږه همغسې آیا ته په دې نه پوهېږې چې الله په هر څه قادر دی؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیا ته نه خبر چې د آسمانونو او ځمکې فرمان روی یوازې د همدې الله ده او له هغه پرته هیڅوک ستاسې خبر اخیستونکی او ستاسې مرستندوی بل نشته؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آیا تاسې غواړئ له خپل پیغمبر نه هغه شان پوښتنې او غوښتنې وکړئ لکه چې دې نه مخکې له موسی نه شوي دي؟ په داسې حال کې څوک چې د ایمان رویه د کفر په چار چلند بدله کړي هغه له سمې لارې نه واوښت. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. زیاتره اهل کتاب دا غواړي چې په یو ډول نه یو ډول تاسې له ایمانه بیرته د کفر لوري ته وګرځوي که څه هم حق هغو ته څرګند شوی دی خو د خپلې نفسي غوښتنې له امله ستاسې لپاره دا غواړي د هغه په جواب کې تاسې له عفوې او تېرېدنې نه کار واخلئ تر څو چې الله په خپله فیصله نافظه کړي. ډاډه اوسئ چې الله تعالی پر هر څه قادر دی. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. لمونځ قایم کړئ، زکات ورکړئ، تاسې چې د خپل عاقبت لپاره څه نیکي سرته ورسوئ وړاندې ولېږئ د الله په وړاندې به هغه موجودې ومومئ څه چې تاسې کړي وي الله د هغو ټولو لیدونکی دی. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. د هغو دا وینا ده چې هیڅوک به جنت ته لاړ نشي تر څو چې هغه یهودین نه وي یا د عیسایانو د ګمان له مخې عیسایي نه وي. دا د هغو هیلې دي. دوی ته ووایه خپل دلیل وړاندې کړئ که تاسې په خپله دعوا کې رښتیني یاست. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. په اصل کې نه ستاسې څه ځانګړیتوب دی او نه د بل چا. حقه خبره دا ده هر څوک چې خپل ځان د خدای اطاعت ته وقف کړي او په عملي توګه ښه چلند غوره کړي د هغه لپاره د هغه د رب په نزد د هغه اجر شته او پر داسې خلکو څه ویره او کړاو نشته. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
يهوديان وای له عیسایانو سره هیڅ نشته، عیسایان وای له يهودو سره هیڅ نشته. په داسې حال کې چې دوی دواړه کتاب لولي، همدا شان دعوا هغه خلک هم کوي چې هغوی د کتاب عالمان نه دي. الله به دا اختلافونه چې دا خلک پکې اخته دي د قیامت په ورځ فیصله کړي. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. او له هغه چانه به غټ ظالم څوک وي چې نه پرېږدي د الله په عبادت ځایونو کې د هغه نوم واخیستل شي او د هغو د ورانولو په هڅه کې وي. داسې خلک د دې وړ نه دي چې په دې عبادت ځایونو کې قدم کیږدي، او که ورشي هم له ویرې سره به ورشي. د هغو لپاره خو په دنیا کې رسوایي او په آخرت کې لوی عذاب دی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دوهمه سوره ده، په مدینې منورې کې را نازله شوې ده. 286 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 115 آیت څخه اورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله ته له شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ختیځ او لویدیځ ټول د الله دي. په هر لوري چې تاسې مخ واړوئ همغه لوري ته د الله مخ دی. الله د ډېرې پراختیا خاوند او په هر څه پوهېدونکی دی. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. هغوی وایي چې الله څوک په زوی ولی سره نیولی دی. الله له دې خبرو پاک دی. اصلي حقیقت دا دی چې د ځمکې او آسمانونو ټولې هستۍ د هغه دي. ټول د هغه د امر منونکي دي. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هغه د آسمانونو او ځمکې هستونکی دی او د کومې خبرې چې هغه فیصله صادروي صرف دومره امر ورته کوي چې شه نو هغسې کیږي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ناپوهان وایي چې الله په خپله ولې موږ سره نه غږیږي یا موږ ته کومه نښه ولې نه راوړي. همدا شان خبرې له دوی نه مخکې خلکو هم کولي. د دې ټولو مخکنیو وروستنیو ګمراهانو ذهنیتونه یو شان دي. باور لرونکو ته خو موږ په ډاګه څرګنده خپلې نښانې ښکاره کړي دي. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. موږ ته د حقایقو له علم سره زیری ورکوونکی او ویرونکی لیږلی او د دوزخ د خاوندانو په هکله ته نه پوښتل کیږي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي
ولا نصير. يهوديان او عیسایان به هیڅکله له تا نه خوشحاله نشي تر څو چې ته د هغو په لاره لاړ نه شي. دوی ته په کلکه ووایه چې سمه لاره یوازې همغه ده چې الله ښودلې ده، او که ته له هغه علم نه وروسته چې درکړی شوی دی د هغو په خواهشونو پسې لاړ شي، نو ستا هیڅ دوست او مرستندوی نشته چې د الله له نیونې نه دې وژغوري. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. کوم خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی داسې لولي چې څنګه د هغه د لوستلو حق دی. هغوی ورباندې د زړه له کومې ایمان راوړی دی، او څوک چې د هغه د نه منلو چلند غوره کړي همغوی په اصل کې زیانمن دي.